د کورنیو چارو وزارت معینه حسنا جلیل تازه د ښځو چارو وزارت د معینې په توګه ټاکل شوې. اغلې جلیل لومړنۍ افغانه میرمن وه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معاونیت څوکۍ ته رسېدلې وه او تر دې دمخه د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د تحلیل ارزونې او پالیسۍ رئیسه وه. حسنا جلیل په 1992 زیږدیز کال کې په کابل ولایت کې زیږېدلې او په غزني کې لویه شوې. لومړنۍ زده کړې یې هم په غزني ولایت کې بشپړې کړي او لوړې زده کړې یې د سوداګرۍ او مدیریت په برخه کې په امریکایي پوهنتون کې ترسره کړي دي. اغلې جلیل د 26 کالو په عمر کې د کورنیو چارو وزارت د معاونې په توګه ټاکل شوې وه او د معینې په توګه د نوموړې ټاکنه په حواله رسنیو کې له ګڼو غبرګونونو او مخالفتونو سره مخ شوه او منتقدینو نوموړې یې د دې څوکۍ لپاره ځوانه او بې تجربې وبلله او ټینګار یې کاوه چې پر ځای د یې نظامي تجربه کار شخص وټاکل شي. خو اغلې جلیل ټینګار کاوه چې د خلکو مخالفتونه به یې هیڅکله د کار مخه ونه نیسي. نوموړې د افتخاري سفیرې، سوداګریزې، کارپوهې او اجرایوي رئیسې په توګه په ملي او نړیوالو ادارو کې دندې ترسره کړي دي. افغانستان کې په لوړو دولتي څوکیو د ښځینه او ګمارنې له سختو ننګونو او مخالفتونو سره مخ دي. حسنا جلیل یوازینۍ میرمن نه وه چې پر لوړ موقف د ټاکل کېدو سره خلکو مخالفت وکړ، بلکې د دفاع وزارت د مرستیالې په توګه د منیرې یوسفزادۍ، حسیبې اټکپال، مروه امینی او یو شمېر نورو میرمنو پر وړاندې مخالفتونه زیات و چې د لومړي ځل لپاره په مهمو دولتي څوکیو ګمارل شوې وې.